نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی خبر شه مسلمانا پاتې دا مکان دی د خوشحالۍ احساس کوم دا هغه ورور دی چې باور وکړه خندا مې هم کله راځي کله مې چې په غېږ کې اوچت کې لکه څنګه چې تاسو عکس کې ګورئ د ملا مې درد وکړو ملا مې درد وکړو خو بیا هم غیرت ونیولم چې ولا خدای دې وبخښه د ملا مې درد وکړو لږ چې بس مخکې لاړم خو بس الله تعالی راته همت راکړو تر ګاډي لاړو ډېر شاهان پنا شو ستا د ماښام لګیا یې ته هغسې کارونه کړې پخوا لاړو ډېر شاهان انشاءالله چې ښه دی ډاکټر صاحب پخواله څنګه ده ډېر شکر دی الله نه راضي ښه دی انشاءالله خوشحاله اوسې تا ته مونږ وویلو چې دا یو هغه نه لرې کړه څنګه دې کړه لرې کې کله کله که نه کله کله لرې کوم ډاکټر صاحب خو زه لږ یارېدلی یم څه شي نه یارېږي نو چې دا خپل باندې بیا تاو نه شي یا کاږه نه شي که نه هغې کې ګوره اصلي څټ لګېدلې ده هغه په زړونو نه کار کوي ستا په وزن باندې نه کېږي صحیح ته دا لرې کړه راشه داسې راشه داسې راشه راشه ته دا هم لرې کړه دا هم ډاډه راشه ډاډه ډاکټر صاحب ستونزه پیدا نه کړي نه نه ډاډه دې زید مرګ پلارا دې کې نصیحت او عبرت دستا د پارا روان قافلې دې زید مرګ پلارا دې کې نصیحت او عبرت دستا د پارا سپینګیره د کزوان نو دا یو الله او دا بل نو لرې کړه دې ته ووایه خدای په امان انشاءالله ښه کېږي ټیک شو صحیح شو دا نو لرې کړه ته ډاډه شه زه درسره یم خیر شه چې اوسه پورې یم که نه دې نه بعد هم دې نه بعد هم. الله تعالی مهربانه ذات دی انشاءالله ته به ټیک ټاک شي خوشحاله اوسئ زه به چا سره خبره وکړم ورور ډریور دی که څوک غواړي ډریوري ورته پیدا کړي نو دغه ورور ډریوري کولی شي او نو وړی به خپلې کورنۍ ته رزق هم پیدا کړي څپات لاګي چې کله ستا کې دپاره خو مدرسه شوه اوس څنګه احساس کې انشاءالله ښه یې پدې څنګه ده دا چې کله عملیات ستا کېدلو که نه مخکې به ستا پلیټونه وو او څونه مدت کېدو چې ستا دا عملیات نه کېدو دا تقریبا 2 کاله کېده چې دا عملیات نه همداسې ځورېدی همداسې ځورېدلو خو تال ته راغلې تا ولیدو زخم هم مو په ښه کې او ګولۍ دوا چې شی کار نه کوه ډېر سخت مشکل سره مخ وم او ګرمي هم را روانه وه نو زما تداوي نه کېده خیر اوسې ډاکټر صاحب چې تا زمونږ غم وخوړو زمونږ د عملیات مخکې ویوړو کار زمونږ وشو دا ستاسو حق دی موږ باید تاسو ته دونه یو څه چې زموږ د وسې کېږي باید موږ اسپامن وکړو او تر خپل وس مطابق باید موږ ستاسو همکاري وکړو یوازې نه موږ تاسو سره باید ټول هغه هیوادوالو سره باید موږ همکاري وکړو چې زموږ په دغه وطن په دغه جنګ ځپلي هیواد کې اوسېږي دوی ټول په موږ او تاسو باندې حق لري راځو دې خبرې ته وروره تاسو ویلي چې زه ډریور هم یم اوس په ځان مطمئنې ډریوري کولی شي انشاءالله چې په ځان مطمئن یو شکر دی خدای نه راضي ډاکټر صاحب کم ډریوري کولی شي د کم ګاډي مننه بس هغه که غټ ګاډی وي او که وړکۍ وي زه ورکې ستونزه نه لرم هغه موتومات او ګیر کې اتومات وي ګیر وي کم ځایونو کې دی هغه کړې ده ډریوري کړې ډریوري خو ما تورخم لاین باندې هم کړې ده او کابل لاین باندې مې هم کړې ده او دې نه مخکې زما پاسپورټ ویزا و چې جوړ وم پېښور کې مې ډریوري کوله بیا هغه خو به لرې که نه لایسنس خو شته انشاءالله راوړی دی راوړی مې دی نو دا خو ښه خبره ده چې ته لایسنس لرې ماشاءالله ښایسته ځوان هم پکې ښه بس اوس خو
ټیک ټاک ان شاء الله ته کولی شي چې ډریوري وکړي ان شاء الله نو ورو نو تاسو دغه لایسنس ګورئ چې تقریبا څو کاله کېږي ته ډریوري کې تقریبا 9 کاله برابر شو 9 کاله تجربه هم لري د ډریورۍ دغه ورور غواړي چې خپل کورنۍ د خاطره حلاله روزي وګټي مناسب معاش باندې باید موږ او تاسو دغه ورور یو ځای کې مقرر کړو ډریوري دې وکړي او خپلو ماشومانو لپاره حلاله روزي وګټي دا تر هغه ځینه تر دې پورې دا همکاري زموږ له وسې وه د دې عملیات زموږ له وسې وه که په سختۍ وه او که په اسانۍ وه تېره شوه د هغه ملګرو څخه هم مننه کوم چې ما سره همکاري وکړې روژې سختې ورځې وې تېرې شوې خو دغه خوشبختانه دغه ورور دی اوس ګرځېدی شي اوس به نن ته نه دا ډانچې هم لرې کړو او وبه وایو چې راشه زموږ مخکې وګرځه دا یارېدو چې د دې تېر عملیات کې پلیټونه وو هغه پلیټونه به یې هغه کېدل قاتېدل او قات شوي هم وو چې زخم یې ناسور شوی و خوشبختانه هغه عملیات که په هر څومره سختیو خو تېر شو اوس موږ دا یو هغه چې دی ترې نه لرې کړی دی موږ غواړو چې دا بغیر د لاسي مرستو دا به څه کوي خپلو پښو باندې به ګرځي له تاسو مو دا هیله ده چې دغه ورور د خاطر ډریوري پیدا کوي چېرته هم چې مناسبه اداره وي ویډیو شیر کوي ملګرو ته یې ورسوئ تر څو دې دپاره مناسبه وظیفه پیدا شي وظیفه وکړي او خپلو ماشومانو دپاره یو مړی حلاله روزي وګټي دا چې په کوم ځای کې دیره شوي د دغه ځای 15,000 افغانۍ کرایه ده دا د لومړۍ 2 میاشتو کرایي ما ورسره ژمنه کړې ده چې زه به دا کرایي زه ورکوم ورته د صحت فاونډیشن له ادرسه به ورته ورکوم د ملګرو په ملاتړ به ورکوم موږ په یوازې ځان باندې یعنی کافي پوره نه یو موږ د دغه ماشومان چې راځي دلته درمل ورته ورکوو د دې علاج د خاطره موږ لبیک وایو موږ هیڅکله به خپله دا هڅه چې ده دوی نه به نه سپمو او په ورین تندي به د دوی علاج په پار کې به موږ ګړندي قدمونه اخلو کوي بل ورور چې د ګردو تکلیف لري اوس مهال په پټه تللی دی کابل ته چې تر څو خښتې واچوي بیا هم د غربت سخت شیبې وي چې ورباندې راغلی وي خو ما ورته ویلي چې دا پرې راغلی کار زمینه درته مساعده وم او په دغه کار پیدا کولو کې تاسو را سره همکاري وکړئ چې تر څو په خپلو مټو باندې خپلې کورنۍ وساتي او نور چاته احتیاج نشي محتاج نشي د یو زموږ او ستاسو افغانان دي د دغې وطن بچي دي په ټولو حق لري بس ودان ډاکټر صاحب چې ته موږ سره دومره زیار باسې او زمونږ غم خورې موږ ته تال ته تکلیف کوي او زمونږ د بچیو زمونږ جاندې موږ سره تال ته راضي او دومره در سره سوچ او فکر ده الله دې تا نه راضي شي ډاکټر صاحب ستاسو حق دی ډېره مننه خوشحاله تاسو ورونو نه خپله وغواړئ چې کوم کار کولی شئ څومره تجربه لرئ دغه ورونو نه زما دا غوښتنه ده چې یو ځای کې موږ ته ډریوري پیدا کړي او انشاءالله چې زه خپله 9 کاله زما د ډریورۍ کېږي تجربه لرو ما ترافیکو کې درس ورکړی ده مصروفیت ترافیکو کې شهادتنامه لرم کاله کې زه او زه غواړم چې یو کار روزګار وکړم خپل بچو ته یو څه رزق پیدا کړو او نور ځوانیم د خلکو نه قرض غوښتل او خیرات غوښتل دا زموږ دغه نه کېږي باید کار روزګار باید زحمت وکړو خپله زحمت وباسو که نه خپل ژوند مخکې ویسو په هر رقم ته باید یو سړی چې هر رقم ته باید خپل کوشش وکړي خپل همت د لاسه ورنه کړي نو زما د ورونو نه غوښتنه ده چې یو ځای کې ما ته دغه ډریوري که دوی پیدا کړي نو زه به ترې نه ډېر خوشحاله یم ډېره مننه انشاءالله ضرور به پیدا کېږي ډېره اسانه وظیفه ده هر چېرته پیدا کېږي د دې وظیفې په پیدا کولو کې همکاري وکړئ او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم دا هغه ورور دی چې باور وکړه خندا مې هم کله راځي کله مې چې په غېږ کې اوچت کې لکه څنګه چې داسې عکس کې ګورئ د ملا مې درد وکړو ملا مې درد وکړو خو بیا هم غیرت ونیولم چې ولا خدای دې وبخه د ملا مې درد وکړو لږ چې بس مخکې لاړم خو بس الله تعالی راته همت راکړو تر ګاډي مو رسولو په دې خوشحاله یم چې دغه ورور ځان وژنه کوله او ځان وژنې نه بچ شو په خپلو خپو باندې ودرېدلو ژوند هم دې ته وایي چې په خپلو خپو ودرېږه او همت وکړه لاس ته سر راوړه ما ته مه منئ په هر صورت کې تاسو هېڅکله هم چې د ژوند په څومره سختو کې تاسو مخامخ کېږئ د څومره سختو حالاتو سره مخ کېږئ مبارزه وکړئ ما ته مه منئ لکه څنګه دې ورور چې غوښتل ځان وژنه وکړي او موږ دې سره هڅه وکړه چې ځان وژنه د حل لاره نه ده تا پسې واړه واړه ماشومان دي دوی به څه کوي نو قناعت هم ورکړو د علاج په پاره هم روان کړو الحمدلله دغه دی نن په خپلو پښو ولاړ دی انشاءالله وظیفه به هم ورته پیدا شي دا ستا د کامیابۍ یو قصه ده چې لیدونکي ګوري راځه چې خیر زو دا ډانچي به ماته راکړي کوا غرور انسان رب ته عاجزي کوا
ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا دا دنیا فانی دا آخرت